د ناتو عمومي سرمنشي وايي افغانستان ته خای نور سرتیري واستوي. د ناتو عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ د څرګندونې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبريالانو ته وکړي. د ناتو عمومي سرمنشي زیاته کړه چې پوځي قومندانانو افغانستان ته د 100,000 نور سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. د ناتو عمومي سرمنشي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې نوې ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده. ټاکل شوی چې ټرمپ دغه نوې ستراتیژي د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ته چې د بروکسل د غونډې یو ګډونوال د سپینې ماڼۍ د صلاحیت ورکړي چې د افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه خپل فیصله وکړي. خو په افغانستان کې بیا د روانو چارو شنونکي د ناتو د سرتیرو په اړه بل ډول نظر لري. دوی وايي کوم پیسې چې د ناتو پر عسکرو مصرفيږي باید د افغان ځواکونو پر تجهیز ولګول شي. دوی وايي د ناتو د سرتیرو پر رالېګلو سره به بیا وسلوال طالبان خپل جګړو ته زور ورکړي. ځکه لدې مخکې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت سره د نه یو ځای کېدو لومړی شرط د امریکایي ځواکونو وتل له افغانستان څخه ښودلی و. پوځونو په زیاتوالي سره جګړه نه ختمېږي. زما له نظره اوس موږ ښه تکړه او غښتلی وسلوال ملي پوځ لرو. همدغه پیسې چې د ناټو په سرتیرو باندې لګېږي دغه پیسې امکانات تجهیزات وسایل زموږ ملي پوځونو ته امنیتي ادارو ته پولیسو ته ملي امنیت ته او ملي اردو ته ورکړل شي سمبال شي او د روزنې برخه کې ووځي. د دې پر ځای چې دوی موږ ته د نور سرتیري رالیږي زموږ سرتیري تقویه کړي موږ ته د امکانات راکړي زموږ کوم تجهیز ته چې ضرورت لرو زموږ ځواکونه یې تجهیز کړي موږ ته سرتیري نه رالیږي. که چېرته سرتیري راشي په یقین دا وایو چې امنیتي وضعیت به له دې نور هم خراب شي. دا مهال په افغانستان کې د پرېکنده ملاتړ په چوکاټ کې شاوخوا 14,000 د ناټو پوځیان شته چې موخه د افغان پوځیانو روزنه او له هغوی څخه ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو سیمو امنیتي حالت خراب شوی چې دغه چارې د افغان حکومت نړیوال ملاتړي هم اندېښمن کړي دي.